تر څو به وي زما د تناره غوندې ژوندون، تر څو به وي زما د تناره غوندې ژوندون، زه هم غواړم ستا د ژوندانه غوندې ژوندون. او شاعر خو د کام سترګې وي بیدار کړه ولسونه، شاعر خو د کام سترګې وي بیدار کړه ولسونه، تر څو به کړې حیرانه د اوده غوندې ژوندون. ګرانو مینوالو ستړي مشي، احترامات، نیکې هیلې مې ومنئ. زه یم اریان د وړ، پروګرام دی هنداره. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د پروګرام مقصد دی هغه ورک لالونه چې په ایرو کې دي، داسې وخت په وخت یې تاسو سره معرفي کوو. نن په پروګرام هنداره کې ما سره نستې کوي هیران داور صاحب. د هیران داور صاحب نه به نن د ادبي هلو ځلو په هکله پوښتنې کوو او شعرونه به هم ترېنه اروو. په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې هیران داور صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم. مهرباني، تاسو ډېره مهرباني. ډېره مننه هیران داور صاحب. لکه څنګه چې په ادبي دنیا کې تاسو د هیران داور په نوم پیژندل کیږئ، که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شان پیژنګلو وکړه نو دا به ډېره ښه وي. ډېره مهرباني. زه خو اول تاسو ډېره شکریه ادا کوم او چې ماته مې دعوت راکړلو. او خپل نام خو مې احمد علي دی او تخلص مې هیران داور دی او د میرانشاه کلي سره تعلق لرم او میرانشاه کلي سره تعلق لرم، وزیرستان کې میرانشاه کلي سره تعلق لرم. هیران داور صاحب زه به دا وپوښتم چې دا مهال مو ژوند څنګه روان دی، ژوند مو څنګه دی؟ الحمدلله، الله ډېره مهرباني ده، د الله ډېر احسان دی، شکر دی، الحمدلله. ډېره مننه هیران داور صاحب. د شاعرۍ طرف ته مو راتګ څنګه وکړو، پیښه مو څنګه وکړه، یعنی د شاعرۍ آغاز مو کله کړی دی؟ شاعرۍ آغاز خو ډېر وخت شي، زه د ډېر کم عمر وم چې شاعري آغاز مې کړی او تقریبا سکول وخت نه چې زه دویم دریم کلاس کې وم چې هغه وخت نه ما شاعري کوله او بس خواري مې پرې نه خوله، هغه خپله خواري مې کوله. ډېر عمر نه خو ډېر کم وم، تقریبا 12-13 سال یا 14 سال، 14 کاله عمر کې به وم تقریبا چې دې وخت نه ما شاعري کوله او لا تر اوسه د هغه د کوشش کوم مخته یم. ډېره ښه ده. نو دا خو ډېر وخت شو چې تاسو د شاعرۍ سره علاقه لرئ، نو آیا څه کتاب هم تاسو لرئ؟ کتاب مو چاپ دی که کتاب مو لا نه دی چاپ کړی؟ بالکل، کتاب خو مې الحمدلله د ملګرو په دعاګانو، د ملګرو په خدمت سره او د دوی په همت سره دوی ما سره ډېره مرسته وکړله او کتاب مې الحمدلله یو چاپ دی او بل انشاءالله چاپ ته تیار دی او هیرانه مینه نام یې دی، دا هیرانه مینه نام یې دی او دا انشاءالله زما دا دې کې دي ټول غزل نظمونه څه نشته، خو دا غزل چې څومره دي دې کې دا غزل دي ټول انشاءالله. ډېره ښه ده هیران داور صاحب. اول خو زه تاسو ته په کتاب باندې مبارکي درکوم. خدای دا وکړي چې داسې ښکلي ښکلي کتابونه نور هم تاسو چاپ کوئ او د ولس ته یې راوړئ. او زه به دا وپوښتم چې داسې کوم یو شخصیت دی چې هغې نه تاسو متاثر یئ یا مې زده کړې ترېنه کړي دي، یعنی استاد مو څوک دی؟ مهرباني. او مستقل استاد خو مې نشته چې زه ووایم چې دا زما مستقل استاد دی، خو الحمدلله وزیرستان چې څومره مشران کسان دي، شاعران ادیبان دي، د ټولې ما سره ډېره خواري کړې ده، لکه پروفیسر جاوید جان صاحب، قلندر لیونی وزیر، سلیم زاهب صاحب او الله د رحم پوکړي سیف مومن صاحب او داسې نوره ډېر ملګري طیب الله رحمدل صاحب، د ټولو ملګرو ما سره ډېر همت کړی دی، ډېر کوشش یې راپورې کړی دی او دا چې نن څه لیکم د دې خلکو په محنت په وجه سره دې ځای ته الحمدلله الله مهرباني ده چې څه نه څه لیک تصدیق شوی انشاءالله. ډېره مننه هیران داور صاحب. داسې کوم یو صنف دی، غزل دی، نظم دی، نثر دی چې تاسو ته خوند هم ډېر درکوي او کار مو هم زیات پکې کړی وي؟ او لیکم خو دواړه، غزل لیکم او نظم هم لیکم، خو شوق مې ډېر د غزل سره زیات دی. اول ته دا پوښتنه وکړه چې چا نه متاثر شولې او څنګه خبره وه چې شاعري ته راغلې
او زه ډېر د کم عمر وم چې هغه وخت ما د خطیر افریدي او کتاب چې کوم و هغه به ما کتل، د شاعري به ډېره خوند راکول. هغه وخت خو د کیسټو وخت و او د فنکارانو به د غزل ویل. او ما یو شعر دی چې چېرته زه غزل شعرونه او سندرې د خاطر نه متاثر کړم عشقته. او خاطر صاحب چې کوم شاعري و هغې به ما ته ډېر خوند راکول او هغې په وجه سره زه شاعري ته راغلم. ډیره مننه. هیران دور صاحب اخري پوښتنه به وکړو چې داسې کوم ادبي تنظیمونه دي چې هغې سره تاسو اړیکې کلکې دي، یعنی تاسو ناستې ورسره کوئ؟ رباني بس وزیرستان خو یوه لویه علاقه ده او دې کې خو ډېرې ټولنې دي او ټولو ټولنو ته مونږ خپل منځ کې یو بل ته ځو راځو. خو خپل چې ما کوم تعلق دی وزیرستان پښتو ادبي جرګه، د دې سره ما تعلق دی، د دې سره زه کار کوم. او بل وزیرستان ادبي فورم چې مونږ کوم د ټول وزیرستان په متفقه کوم یو فورم جوړ شوی دی او هغې غړی هم یم او د وزیرستان پښتو ادبي جرګې میرانشاه غړی هم یم. ډیره مننه هیران صاحب. پوښتنې خو وشولې، اوس په داسې وکړو چې زموږ مینوالو ته مو که یو دوه درې کلمونه ډالۍ کړل نو دا به ډیره ستاسو مننه وي. بالکل انشاءالله ډالۍ به. او دا یو غزل دی اریان صاحب، ارشاد. وی چې آشنا عجیبا وخت و څه مزې وې چې واړه و. آشنا عجیبا وخت و څه مزې وې چې واړه و، خیرنې او شلېدلې مو جامې وې چې واړه و. او په ایب لخپې به ټوله ورځ په خاورو کې اخته و. په ایب لخپې به ټوله ورځ په خاورو کې اخته و، ساړه نه به مو چاودې چاودې پښې وې چې واړه و. او په ایب لخپې به ټوله ورځ په خاورو کې اخته و، ساړه نه به مو چاودې چاودې پښې وې چې واړه و. او چمیندو به په زوره باندې وویستو جومات ته، چمیندو به په زوره باندې وویستو جومات ته، په لاس کې به د دواړو سپارې وې چې واړه و. او تختې به مې په لاس کې وې سحر به چې تلو سکول ته، تختې به مې په لاس کې وې سحر به چې تلو سکول ته، صحیح باندې لړلې مو بستې وې چې واړه و. او سړې سړې روټۍ به مو چې غوړې په غوړی کړې، سړې سړې روټۍ به مې چې غوړې په غوړو کړې، چینی به مې په توی کړه څه خوږې وې چې واړه و. او کیسه د ادم خان د میروګي دا درته یاده، پخوا به څه خوږې خوږې کیسې وې چې واړه و. کیسه د ادم خان د میروګي دا درته یاده، پخوا به څه خوږې خوږې کیسې وې چې واړه و. او حیران ستانه زار شم ماشومتوب دې راته یاد کړو، حیران ستانه زار شم ماشومتوب دې راته یاد کړو، رښتیا چې خوند نه ډکې ورځې شپې وې چې واړه و. ډېر زبردست حیران صاحب، والله په رښتیا دی ماشومتوب راته رایاد کړلو. بالکل داسې راته محسوس شوله د ستا د غزل سره چې لکه زه هم اوس هم لکه ماشوم چې وم. او یو دوه غزل به نور هم درنه ارووم، ولې چې داسې په یوه غزل مو نه پرېږدم. زموږ مینوال د غزل بالها میانان دي، نو د دې دپاره به یو دوه غزل نور هم راته ډالۍ کوئ. انشاءالله الرحمن ٹھیک ده. د یو بل غزل دی، په هر یو غم یې ژاړمه له زړه را باندې ګران دي، په هر یو غم یې ژاړمه له زړه را باندې ګران دي، په ټوله دنیاګۍ کې پښتانه را باندې ګران دي. په هر یو غم یې ژاړمه له زړه را باندې ګران دي، په ټوله دنیاګۍ کې پښتانه را باندې ګران دي. تیره هم دي کاږه هم دي اوږده هم دي خو بیا هم، تیره هم دي تیره هم دي کاږه هم دي اوږده هم دي خو بیا هم، په ټول وجود کې یاره ستا باڼه را باندې ګران دي. تیره هم دي کاږه هم دي اوږده هم دي خو بیا هم، په ټول وجود کې یاره ستا باڼه را باندې ګران دي. او دا نه ده چې یو تر باندې ګران یې د زړه سره، دا نه ده چې یو تر باندې ګران یې د زړه سره، د ستا د کلي یاره لوی وړه را باندې ګران دي. او باران سپرلی ګلاب یو خوږ جانان او بل غزل ډېر، باران سپرلی ګلاب یو خوږ جانان او بل غزل ډېر، په ژوند کې په هر سنه دا پنځه را باندې ګران دي.
واه دا بیا ویا دا باران سپرلی ګلاب یو خوږ جانانو بل غزل ډېر په ژوند کې په هر سنه دا پنځه را باندې ګران دي او راځي کله په تور کله په شنه لباس کې یاره راځي کله په تور کله په شنه لباس کې یاره په سپین مخت خالونه میلمانه را باندې ګران دي او حیرانه شاعري مې د هر چا خوښیږي ډېره حیرانه شاعري مې د هر چا خوښیږي ډېره د ستا غزل مې خپل دي ځکه ښه را باندې ګران دي. واه ډېره مننه حیران دور صاحب، ډېر خوند یې وکړو. خو یو غزل یو دوه غزل بیا نور هم را سره شریک کوئ، خو زه به دا پوښتنه تاسو نه وکړم چې آیا تاسو خو د کډوالۍ ژوند مونږ او تاسو خو ټولو وزیرستانیانو تیر کړی دی، نو په کډوالۍ باندې مو څه لیکلي دي او که نه مو دي لیکلي؟ که لیکلي مو وي نو که مونږ سره یې شریک کړئ نو دا به ډېره ښه وي. بالکل کډوالۍ باندې خو ما ډېر لیکل کړي دي، تقریبا ډېر نظمونه مې لیکلي دي دې باندې، او دا کوم زما کتاب چې دی حیرانه مینه دې کې هم د کډوالۍ ډېر تقریبا د 100 غزل به د کډوالۍ وي، او زه به هغې نه یو درته ووایم انشاءالله. د ښکلي میران شاه زیړ مازدیګر به څومره خړ وي، د ښکلي میران شاه زیړ مازدیګر به څومره خړ وي، ماښام به یې څه خړ وي او سحر به یې زه خړ وي. د ښکلي میران شاه زیړ مازدیګر به څومره خړ وي، ماښام به یې څه خړ وي او سحر به یې څه خړ وي، او خاموشه خاموشي به وي په ټول وزیرستان کې، خاموشه خاموشي به وي په ټول وزیرستان کې، دا اوس نوې سپرلی او تیر اختر به څومره خړ وي، او چې زیړ مازدیګری وي او نه جون نه منګي وي، چې زیړ مازدیګری وي او نه جون نه منګي وي، افسوس زمونږ د برکلي ګودر به څومره خړ وي، او زمونږ جومات خلاصې دروازې شو رانه پاتې، زمونږ جومات خلاصې دروازې شو رانه پاتې، ملا یې ورنه تللی دی ممبر به څومره خړ وي، او د ځنې وس نه ښه خلک بې غمه کړي خوبونه، دا ځنې وس نه ښه خلک بې غمه کړي خوبونه، زما غوندې غریب خلک اکثر به څومره خړ وي، او حیرانه او دا ځنې وس نه ښه خلک بې غمه کړي خوبونه، زما غوندې غریب خلک اکثر به څومره خړ وي، او حیرانه چې پرې تا به جوړول غزل شعرونه، حیرانه چې پرې تا به جوړول غزل شعرونه، اشنا د کور نه پاسه د غره سر به څومره خړ وي. واه یقینا چې په دې وخت کې ټول وزیرستان ډېر خړ و، خو بس خدای دې وکړي چې اوس ودان شي، نو موږ به دا دعاګانې کړي چې الله دې اوس ودان کړي. نو حیران دور صاحب آخري یو بل غزل به را سره شریک کوئ، بیا به خپله مرکه راغونډوو. مهرباني. دا بل یو روماني غزل به ووایم. پخوا مې یو اشنا چرته موندلې ستا تصویر، پخوا مې یو اشنا چرته موندلې ستا تصویر، تر اوسه مې د ځان سره ساتلې ستا تصویر، او چې چرته څوک د خپل یار په صفت باندې اخته شي، چې چرته څوک د خپل یار په صفت باندې اخته شي، راوبسمه زه له جیب نه غلې ستا تصویر. مننه. چې چرته څوک د خپل یار په صفت باندې اخته شي، راوبسمه زه له جیب نه غلې ستا تصویر، او چې واړه کور وده شي زه د ستا تصویر راواخلم، چې واړه کور وده شي زه د ستا تصویر راواخلم، ما هره شپه په زړه پورې نیولې ستا تصویر، او اشنا لکه غوټۍ د ګل بیخي داسې تازه دی، اشنا لکه غوټۍ د ګل بیخي داسې تازه دی، اته کله مې داسې ګرځولې ستا تصویر، او یقینو منه یاره لا تر اوسه ستا صفت کړي، یقینو منه یاره لا تر اوسه ستا صفت کړي، چې چرته رانه چا یاره لیدلې ستا تصویر، او چې کله مخامخ شم ستا تصویر ته د زړه سره، چې کله مخامخ شم ستا تصویر ته د زړه سره، حیران شم ژړوي مې دومره، حیران شمه مدام یم ژړولې ستا تصویر، او افسوس چې ما حیران پرې داسې ښکلی غزل جوړوی، افسوس چې ما حیران پرې داسې ښکلی غزل جوړوی، چې څومره د سترګو توره ښکلی ستا تصویر. واه واه ډېر ښکله حیران دور صاحب. په آخره کې به زمونږ د مینوالو سره د ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ مهرباني. بس زما خو ټولو پښتنو ته دا پیغام دی چې د یو بل قدر په زړه کې وساتي،
تر څو پورې چې موږ تاسو سره د یو بل قدر وي زموږ تاسو به هر څه صحیح وي. په معاشره کې به ژوند صحیح وي، په خپله محله کې به ژوند صحیح وي، کور ژوند به صحیح وي، بهر زندګي به موږ صحیح وي. تر څو پورې چې موږ سره د یو بل انسان قدر نه وي په زړه کې، او نه خپل سړی په کامیابي تللی شي او نه د ده په وجه سره بل سړی په کامیابي باندې تللی شي. باید هر ملګری په خپل زړه کې د بل مسلمان ورور او د پښتون چې څومره مو ولس دی زموږ تاسو دې ټولې خیرخواهي په زړه کې پیدا کړي. او بس دا زما پیغام دی ټولو ورونو ته. ډیره ښه ده ګرانو مینوالو، دا و حیران داور صاحب چې تاسو سره شعرونه هم شریک کړل او ادبي هلو ځلو په هکله مو تپوسونه هم ورنه وکړل. او دغه کتاب دی حیرانه مینه، دا د حیران داور صاحب کتاب دی. یقینا چې دا یو ډیر ښکلی کتاب دی، د لوستلو کتاب دی. نو زه هیله لرم چې انشاءالله دا د ذوقه خلک چې څوک هم وي نو دا کتاب به ترلاسه کړي او ضرور به یې وګوري. او دا کتاب په پېښور، بانو او میرلی میرانشاه په دې سیمو کې میلاویږي. او بیا که چېرته حیران داور صاحب خپل د نمبر هم په دې کتاب کې شته دی، چاته نه وي میلاو شوه، هغې ته به بیا انشاءالله څوک چې دا کتاب غواړي د سره رابطه وکړو، هغې ته به دا ورسوي. او اوس په آخره کې ما اریان داور ته او زما خپل کیمرامین سید انور امیر سره راکړی اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.